نټو وایي افغانستان سره په دریو برخو کې همکاریو ته دوام ورکوو او چارواکي وایي له طالبانو د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو پوځي عملیات پیل شول. لیدونکو سلام، ستړي مه په موږ کړئ دوه ډېرو مهمو خبرونو ته. د نټو سرمنشي وایي چې د افغانستان له حکومت سره د همکارۍ نوی فصل پرانیزي او په درې برخو کې همکاري کوي. د نټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ نن په فرانسه کې د یاد هیواد د ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د لیدنې پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. د نټو له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاده لیدنه کې په افغانستان او عراق کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې شوې دي. د نټو سرمنشي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو د دندې د پای ته رسیدو په اړه ویلي چې په افغانستان کې د خپل ماموریت له پای ته رسیدو سره نوی فصل پرانیزي. هغه زیاته کړې چې په راتلونکي کې د نټو ملاتړ په درې اصلي برخو کې دی چې لومړی د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا لوړول او مشورې ورکول او د غرض د دوامدار عملي مرستې په برخه کې ملاتړ دی. دویم ځانګړو ځواکونو ته له افغانستان څخه بهر نظامي زده کړې او دریم د کابل هوایي ډګر د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې برابرول دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې چڼیز عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان په وادمان د روانو عملیاتو په باب وویل په دې ولسوالۍ کې زموږ ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې دي. په تازه مواردو کې د طالبانو پر یوه ډله په هوایي حمله کې لاس تنه طالبان وژل شوي، د دوی په زیاته پیمانه وسلې او مهمات تخریب کړی شول. د جلریز ولسوال خلیل رحمان یادګار وایي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو او مهماتو د کموالي له کبله نن سهار د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.